غره نه به راکوز بخي دلګیر نشي هسې جرګه ورپسې لاړله. دین کې سلامینه په دغه امید چې ټولو ریغ جوړو خوشحال وستای. یو ځل بیا د وزیرستان غږ نه د ادبي خپرونې روښانه ستوري سره د توسې په درونه خدمات څخه حاضر شوی. کاتین کې زه دا وخت د شمالي وزیرستان وران شوی او ړنګ شوی کلی ماچس ته راغلی او په ماچس شی یو لوی شخصیت، یو لوی لیکوال، یو لوی شاعر دلګیر داور صاحب ژوند کو دیلته دا ماچس کلی شی دی ارستر شوی دی او لوی شوی دی او دیلته یې ژوند تیر کړی دی. نو دلګیر داور صاحب د څه تعارف محتاج نه دی، خو یو ځل بیا زه دا غواړم چې دی تاسو خپل تعارف وکړو د خپل ژوند په حواله سره لاند غوندې. نو مایک زه دلګیر داور صاحب ته سپارم. مننه امین صاحب چې تاسو مشته وخت راکړلو او میجا د وړاندې کېره ته راغلی او تاسو خدمت د چانه پټ نه دی ډیره مننه ژوندی دی. زه خپل نوم مې نصیر الله ده او دلګیر داور د ادب دپاره استعمالوم د شاعرۍ دپاره او ډېر وخت نه د شل یوې دوی شپږ وشي چې د شاعرۍ سره تعلق لرم او سیاسي ملګري سره ژوند تېراوه. هلې ځلې مې روانې دي او د رڼا پښتو ادبي ټولنې صدر ته پاتې شوی یم او نن سبا د رڼا ټولنې عام غړی یم. دلګیر داور صاحب کابلان ټک شرته وایي چې دغه ماچس چې کوم کلی دی هغه ډېر کانډر پرته دی، لیټې پرته دی. مخکې څه تصویر و د دغه ماچس کلي او نن یې څه تصویر دی؟ امین صاحب تکه سوچ وکړي یاره سوچ په دا مې د مې نشي کړی یا چې کله زه دلې ماچس شي ګرځېږم او دا اړان کېري نه وي نو مخکینی تصویر یې راپه زړه کوم. میز سره په دې ماچس شوي اخیستول وي زړه وي د پوسه پښتونخوا خلک وي او ډېر خوند و به دا ماچس ډېر ښه ژوند یې و، ډېره په سکون ژوند یې و. بس چې کله دا حالات خراب شول دهشتګردي راغله او بس دې په وجه باندې مثال اپریشن وشو، اپریشن نه لوړي او دا وزیرستان او د ټول وزیرستان او دا ماچس وکړه دا اړان بالکل هر یو سړي ته تاوان به رسېدله ده، هر یو سړي کېر رنګ شوی ده او هېڅ یا مثالنې ابادۍ داسې کمې روانې دي او د غربت واجدو او ډېر ظلم شوی ده په ماچس شي. کاتین کې ښه په انتظار باندې دي چې دلګیر داور صاحب غوندې یو لوی شاعر که سړی ډېر زیات تعریف وکړي د دلګیر داور صاحب د ما په نظر هغه ډېر کم وي. کاتین کې ښه دا وایي هر هغه ملګری چې سوشل میډیا د لیارې یا د کتابه د لیارې تو شعر یا کلام د دې د نظر نه تېر شوی وي نو هغوی ته پته لګي چې دلګیر داور صاحب څومره لوی شاعر دی. نو ارشاد. امین صاحب د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي. ارشاد. د ښار نه پورته شولې تورې شګې، د ښار نه پورته شولې تورې شګې، د غره په سر باندې ډیوه ماته شوه او هغه بوټان را باندې هم ښکلوي، هغه بوټان را باندې هم ښکلوي چې مې د کور پر دروازه ماته شوه. ډېر ښه. او غزل دا کورونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، کورونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، روخونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، د مینې رنګ ژوبل شو ترېنه څڅېږي وینې، د مینې رنګ ژوبل شو ترېنه څڅېږي وینې، ګلونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی او وطن شو ساندو کې پټ، وطن شو ساندو کې پټ وژنې ډېرې کېږي، لفظونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی او تر څو به سوځي افغان فتوې به څو پرې لګي، تر څو به سوځي افغان فتوې به څو پرې لګي، سوالونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، میکدې نه پرېږدوي جمونه شول شهیدان، میکدې نه پرېږدوي جمونه شول شهیدان، سازونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، په نیغه لاره باندې مشکلات ځان وښایي، په نیغه لاره باندې مشکلات ځان وښایي، ګمونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی او د یتیمانو فریاد د احساس زړه پرې کوي، د یتیمانو فریاد د احساس زړه پرې کوي، غوږونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، ولس جمع په بدن د لوی غذاب ګرځوي، ولس جمع په بدن د لوی غذاب ګرځوي، ذهنونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، رڼا په کاڼو باندې راته ویشتل شي بیا، رڼا په کاڼو باندې راته ویشتل شي بیا، سکولونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، سپرلو رشته پرې کړې سندرې غواړي رانه، سپرلو رشته پرې کړې سندرې غواړي رانه، بدونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی. امین صاحب بل شعر دا شوال روان دی رانه ټوکړې ټوکړې لاهور ته، شوال روان دی رانه ټوکړې ټوکړې لاهور ته، چې غرونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، شوال روان دی رانه ټوکړې ټوکړې لاهور ته، چې غرونه سوځي زمونږ شیخ الحدیث سوی، دلګیر مین په انسان دلګیر بې دینه یاد شو،
دلگیر مین په انسان دلگیر بېدینه یاد شو غږونه سوځي زموږ شیخ الحدیث څه وایي. واه جی ډېر ښه دلګیر داور صاحب بل کلام دی چې د خوښ وي بل کلام یې اوریږي ارشاد او میشو په تمه یې درته بل وی د چا د حسن د مینې والا غزل وی ډېر د حسن هم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي د حسن هم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي لکه قلم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي ډېر ښه په نوي رنګ کې سزاګانې راکوي وختونه په نوي رنګ کې سزاګانې راکوي وختونه په هر قدم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي ډېر ښه د ستاسو خوانه زموږ نشي بې بلنې درځو د ستاسو خوانه زموږ نشي بې بلنې درځو د ستاسو چم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي تری حقیقت در سره نشته د ښکلا مسیحا در سره نشته د ښکلا مسیحا د خوږ مرهم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي او لاسونه راکړئ یو ستومان د تنهایي دشتې نه لاسونه راکړئ یو ستومان د تنهایي دشتې نه نوره خو زغم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي او ستاسو وادو رانه د زړه دنیا بې ژبې کړله ستاسو وادو دنیا بې ژبې کړه ستاسو قسم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي ولې دلګیره پرښتې غوندې سپین مخ هم لري پرښتې غوندې سپین مخ هم لري ولې ادم زموږ د سترګو سمندر زیاتوي. ډېر ښه دلګیر داور صاحب ډېر ښه ډېر خوشحالي ډېرو د میش نه ستړیا وي ځکه چې مصروفیات یې زیات دي حال ځلې کې دلګیر داور صاحب کتین کې چې په د ننني دور کې کیما مبارزه کو د پښتو د ادب په میدان کې دوی کیم کتابونه چاپ کوي او کیما روزانه کو د نوی نسل نو دا ډیره لویه دو او قابل ذکر دو او د ستاین ور دو نو د میش غوندې د ادنا او د کمزوري خلک هدا حق جوړی شي چې د دلګیر داور صاحب د غوندې خلک وستای ستاینه یو کی او دوی چې کیم څکو د پښتو ادب د پره پاغه باندې دوی ته داد میش تصویر کی نو د دې په وجه سره د دوی حوصله جوړیږي او سره یې زیاتیږي نو که آخرینای کلام کتین کی ته پیش کې نو مننه ودی امین صاحب مننه او زه ترې روان یم زندګي را پسې چغې کوي زه ترې روان یم زندګي را پسې چغې کوي زه ترې روان یم زندګي را پسې چغې کوي حق ورته نه کړم بربادي را پسې چغې کوي په هر قدم د خوشحالۍ زیر دښمن شو راته په هر لاره غریبي را پسې چغې کوي واحظه پوی به نشې اوس زما په ژبه باندې واحظه پوی به نشې اوس زما په ژبه باندې نشاد د حسن نن بخي را پسې چغې کوي او زه خو ترې غواړم بخښنه خو ما نه معاف کوي زه خو ترې غواړم بخښنه خو ما نه معاف کوي د خپل وجود تل جدایي را پسې چغې کوي او احساس نیولې مې دی ګوتې په غوږونو کې ترې احساس نیولې مې دی ګوتې په غوږونو کې ترې لکه زکوم مسلماني را پسې چغې کوي احساس نیولې مې دی ګوتې په غوږونو کې ترې لکه زکوم مسلماني را پسې چغې کوي چې د خلکو سره نشم پرې ګډون کولی چې د خلکو سره نشم پرې ګډون کولی دلګیره هغه شاعري را پسې چغې کوي مننه دلګیره هغه شاعري را پسې چغې کوي هغه دلګیر داور صاحب یو شعر دی چې کتین کې چې غرنه به راکوز بغي دلګیر نشي غرنه به راکوز بغي دلګیر نشي هاسې جرګه ورپسې لاړله نو دلګیر داور صاحب په آخري شو د پښتون افغان ولس ته پیغام سوي پلان ټکی شي بس دغه الفاظ د باچا خان الفاظ دی په دا باندې عمل کول بشر دی چې لا و یو کیګو کني ورکیګو بس دا دغه واده پیغام د باچا خان بابا غلا ډیره مننه دلګیر داور صاحب چې مشته واخرو کا ډیره مننه ژوندای دی ډیره مننه ژوندای دی کتین کې امید چې د نن خبرونه او تاسو پیرا خوانو خستوي تر بل خبرونه پر مو په خدای سپاره د خدای په امان ډیره مننه